بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیکیټ ته. په ارکیکیټ کې دلته مونږ تر دغه کمانډه پورې کار وکړو. نن مونږ سره بل کمانډ چې نوم یې میجر څه ته ویلی شي؟ اندازه ګذاري، اندازه اخیستنه. صحیح ده؟ ګورئ نو صاحب، لکه زه راغلم دلته وال ته راغلم او وال سیټینګ ته لاړم. یو وار به یونټ سیټینګ لیکو کې هر ځای تاسو څنګه چې ارکیکیټ په شان نوی پیج اوپن کوئ نو یونټ سیټینګ به کوئ. لاړم دې ځای کې مې سانتي متر واخیستل، اوکې مې که وال ته لاړم د وال سیټینګ ته لاړم. صحیح ده؟ وال مې مثال یا لینک یا نو لینک دا کلیک کول، خدا دلته دا مې کلیک کول، تکنس مې د دونه ورکو، سټایل میټیریالز ورته ورکولی شي. اوکې کې دلته کلیک ولګوئ یو وال ډرا کړئ. یعنې صاحب وال ما ډرا کړو، دلته اندازه ورکوم 3 متره، نو 300 مې ورته ولیکل. څونه مې ورته ولیکل؟ 300 مې انټر مې کړه. دا وال ما څه شو؟ ډرا شو. ښه دا وال مې ډرا کړو. زه راځم زه دا اندازه کوم ټمپرري اندازه ښه پاتې کېږي په دې ځای نه، لکه څنګه چې ټوکیټ کې ډي آی کمانډ دی. صحیح ده؟ نو دې ځای کې ټمپرري اندازه دغه را به واخلئ، میجر شارټکټ ایم دی، دلته کلیک ولګوه او دلته کلیک ولګوه. دا ته څه وایي؟ لاندې وګوره ډسټنس څونه دی، لاندې ایریا نمبر وګوره ډسټنس څونه دی؟ 300. یا ډایرکټ همدلته داسې وکړه، یا دا راواله دلته کلیک کوه، دلته صرف موز نږدې کړه چې دا ټک نشان راغی، تا ته ښایي چې د دې ډسټنس څونه دی، یعنې دې ډسټنس ونه دی، ښکاري 30 سانتي دی. پوه شولئ؟ صرف فاصله کتنه ده. بل انجینر صاحب که تاسو سره مثال خبرې داسې سلب وي داسې که نه، اوس دا سلب دی، ته غواړې د دې سلب ایریا وګورې، که هر څه د همغه یې ایریا کتلی شي، دا راواله د دې یې ایریا کتلی شي. ها دلته کلیک کا، دې ځای کې کلیک کا، بیا دلته کلیک کا، بیا دلته کلیک کا، وګوره لاندې وګوره ایریا درته ښایي، اخره کې وګوره څه شی درته ښایي؟ ایریا. سکیپ کړه. نو د دې ورته وایي چې زه د دې ایریا ګورم، نو اول دې نقطه کې کلیک کا، بیا دې نقطه کې کلیک کا او بیا دې نقطه کې کلیک. ایریا وګوره په متر مربع باندې ښایي. دا ولې په متر مربع ښایي؟ موږ سره سانتي متر دی که نه، ځکه چې د ایریا لپاره سکویر سیټینګ په متر مربع دی. او تاسو دې نه څه شی کولی شئ؟ چینج کولی شئ دې ځای کې. صحیح ده؟ یعنې وګوره کلکولیشن د څه شي لپاره دې ځای کې همدې ځای کې موږ سره کلکولیشن سوري دا نه لاندې کلکولیشن ډایمنشن دی او دا کلکولیشن یونټ کې تاسو ته وایي چې لینت او ایریا په سکویر متر ده، نو ته کولی شئ دا ورته سکویر سانتي متر کې اوکې کې. او چې تاسو کومه ایریا واخلئ که نه، دا وګوره ایریا اوس هم ونه شوه، لکه چې فکر کوم نه 1.2 راغلی ده که نه. لاړ شه آپشن ته، په آپشن کې ورکینګ یونټ ته لاړ شه، سوري آپشن ته لاړ شه او دې کې کلکولیشن او دې ځای کې مې څه شی کلیک ولګول؟ ایریا. نه دا دقت یې ښایي درته. دې ځای کې سانتي متر، ملي متر دا ورته انتخابولی شئ، اوکې کوئ. نو دلته اوس زه غواړم د دې ایریا وګورم سانتي متر کې، یا دا همغه نه صحیح کېږي. نو صحیح ده؟ دا ایزي کمانډ ځان ډېر باندې دا وشو. بل منځ هم سیټ د یوزر اوریجن دی، یعنې دلته دغه ښکاري دا کراس نشان، دا اوریجن دی، مبدا ده. ګوره دا تاته دا فاصلې، دا کوارډینیټس چې دا ټول کالکولیټ کوي، دا ټول د دې د وجې کوي، د څه شي د وجې کوي؟ د دې اوریجن د وجې کوي. لکه څنګه چې په اټوکیټ کا مبدا وه سایټ کوارډینیټس کالکولیشن به چې دی نه کېدل، نو دا ټول د څه د وجې کوي؟ د دې د وجې کوي. نو تاسې دا موږ سره همیشه صفر وي، دا ایکس محور دی، دا وای محور دی. پوهېږي که نه؟ لکه داسې ایکس محور دی، څه شی وي؟ وای محور وي. نو تاسو کولی شئ دغه اوریجن په خپل خوښې باندې یو ځای ورته وښایئ. نو سیټ یوزر اوریجن، یوزر مطلب استعمال کوونکی سیټ کوي. دلته چې کلیک ولګول مطلب دا څونه چې دا فاصلې یا کوارډینیټس کالکولیشن کېږي، نو هغه به د ده نه کالکولیشن کېږي. دا خبره څه شی شوله؟ ختمه شوله. صحیح شو؟ ښه دا موږ سره واپس غواړي خپل ځای ته یوسي، نو راشئ په همدې باندې کلیک ولګوو، خپل ځای ته به ولاړ شي. دا یې څه کمانډونه کار نه کوي، پام وکئ. دا هله کار کوي چې کله تاسو 3D پیج ته لاړ شئ، 3D ته. لکه مثال ته رالم، یو وال مې دې ځای کې ډرا کړو او 3D موډ ته ځم، 3D ویو ته لاړم. صحیح شو؟ دا وګورئ دا فعال شو. ما موږ سره وال کمانډ نو ځکه کار نه کوي، دا وال کمانډ لږ لرې کوي، دا ایرو کلیک ولګوئ لږ لرې کوي. صحیح ده؟ ګورئ نو صاحب دا څه کار کوي؟ اول خو تاسو په دې کلیک ولګوئ، دلته ورته راشئ، ورته ووایئ چې دا شو کوي یو وارې. څنګه شو کېږي؟ په دې کلیک ولګوه، دا خو ته ورته په خپله پوینټ ښایي، دلته راشه بس په دې کلیک ولګوه چې ما ته یې شو کړه، درته ښکاري دا یو، دا کلیک دا دی شو. انجینر صاحب دا داسې شی چې دلته رالم په دې مې کلیک ولګول شو مې که نه لرې شو، دا داسې شی شو شو.
د انجینر صاحب دا صرف هغه ګراوند لیول ښیي درته کوم یو لیول ښیي درته ګراوند لیول ښیي انجینر صاحب زه راغلم دې ځای کې او د زیر زمین ته مې یو بله سټوري جوړه کړه د ګراوند فلور نه لاندې بله مې سټوري جوړه کړله اوکې مې کو دې سټوري ته رالم دې سټوري کې مې زه یو دانه یو دغه جوړوم څه ورته وایي یو وال ډرا کوم اوس که زه 3D ته لاړ شم او دغه لیول نه لاندې هغه ډرا شوی دی که تاسو پام وکړئ ګورئ ورته پام دی دا کوم یو لیول دی ګراوند لیول دی او دا لاندې بیسمنټ جوړ شوی دی صرف هغه سطحه درته ښیي درته صحیح شو انجینر صاحب تاسو کولی شئ دې سره دا آف کې لرې هم کوئ لکه ګراب دی ګراب ګریډ دی ګریډس صحیح شو نو څنګه آف کېږي واپس همدلته راشئ دا لرې کې واري همدې باندې کلیک ولګوئ داسې دا لرې کولی شي دې سره واپس راوستی شي یا تاسو وایئ چې دا ورټیکل کې وښایي وګوره ورټیکل شکل کې ډرا شو یا د همدا هریزنټل وښایي هریزنټلي صحیح دی صحیح ده نور څه خاص رول نه لري غواړئ ختموئ نو په دې کلیک ولګوئ ختم یې کوئ انجینر صاحب راځو ته موږ سره دغه سټوري واپس ډیلیټ کوم ډیلیټ دی سټوري آر یو شور یس ګراوند فلور ته رالم دا موږ سره دا کمانډونه ټول دا ټوکیټ کمانډونه دي کمانډونه ته ګورئ وال کمانډ مې راواخیستل سنګل وال راخلم دا صرف اگزامپل لپاره دغه کوم صحیح ده ګورئ انجینر صاحب زه ورته یم چې یاره دغه وال دا یې اضافه دی دا ختم کا وال دی که نه دا ځای اضافه دی دا ختم کا نو د ده لپاره به تاسو څنګه وکړئ دلته موږ سره دی ټریم اټوکیټ کې ټي آر چې کوم دی ټریم او بس په دې کلیک ولګوئ دا به ټریم کېږي صحیح شو ټریم دا دا ول نه ټریم کوي تکاتو نه لري صحیح دی چې هره او دا هم نه ټریم کوي ښه دا دې خوا د دې پاسه تکاتو یې درلودله لږه او چې بیا صرف ټچ ورسره وي نو بیا نه که دا مطلب دلته وی که نه یعنې که دا داسې وی نو بیا داسې شی کېږي نه ټریم کېږي صحیح چې لږ زره دې خوا یي هر هغه ځای ټریم کېږي چې کوم ځای تکاتو ولري پوه شولې ټریم باندې شارټکټ کنټرول بټن نه کنټرول ونیسه کلیک کړه ټریم کړه واپس کنټرول زیډ کړه دا ځای ټریم کړه ضرور نه چې تا سلیکټ کړي که هر یو سره ورنږدې شه لکه چې کله توره شول د پوه شه چې داسې شی کېږي ټریم کېږي سلیکشن یې لرې کوي یو وارې یو دانه سلیکټ پاتې و ځکه صحیح ده ښه دا مې واپس کنټرول زیډ کړه دا ټریم کمانډ و موږ سره بل یې موږ سره سپلیټ ماتئ و دا یو لاین دی که نه مکمل زه ته مې دا دیز کې ماته مات کړه نو لاین سلیکټ کا سپلیټ ته راشه ګوره که لاین دا سلیکټ کا او دا ماته سپلیټ کړه دا راوخله دیز کې یو خط کش کاږه اوس دلته دا آپشن یې درکړه اخوا علامه اخوا ده علامه باندې ډیپینډ کوي ډیپینډ پس باندې کې ګوره دا لاین نه دی که نه که لاین نه دی خوا دې کلیک ولګول نو تا ته به دا سلیکټ راولي که لاین نه خوا دې کلیک ولګول دا ته به هغه سلیکټ پرېږدي سلیکټ انتخاب که ته بیا سټایل ورکوې که ته بیا ډیلیټ کوې که ته پی آر څه کوې دا وګوره دا دغه که که نه څه ورته وایي سپلیټ شو که نه نو سپلیټ کې بیا یو دانه به ته څه لپاره سپلیټ کوې دلپاره سپلیټ کوې چې دا نیم دی خوا یا دی خوا زما په کار دی خوا کوم دی خوا کوم ډیلیټ سټایل چینج کوم نو هغه له تا ته بیا هغه سلیکټ دپاره ته بیا دې سلیکټ کوې که نه دا د ډایرکټ څه شی کوي اتوماتیک سلیکټ کوي او مې دا دیج نه د دیج پورې سپلیټ کا خو دې خوا ماته سلیکټ راواله وګوره سلیکټ کیبورډ کې ډیلیټ بټن نه و دا ورته ډیلیټ پوه شوې سپلیټ باندې مشکل خو نشته دا موږ سره کوم یو کمانډ سپلیټ کمانډ بل موږ سره ایډجسټ ته وایي ګوره یو وال دلته دی که نه او ته دا وال ښه هغه بیا موږ سره بل دا دی انټرسیکټ دی ایډجسټ او ته ما چې دا دیوال نه ته ښکاري دا ټول دې سره ایډجسټ کړه لکه ایکسټینډ چې کوم دی نو اول به په دې کلیک ولګې ایډجسټ کوم یو اول دا رسی سلیکټ کا شیپ بٹن سره رسی سلیکټ کیږي صحیح ده کوم بٹن سره شیپ سره ایڈجسٹ د دې سره کا کم آبجیکټ کم سره ایڈجسٹ کې زه د دما چې کم سلیکټ کړی دی کنه دا ته ایڈجسٹ د دې سره کا نو ګوره ایڈجسٹ را شو په دې باندې کلیک ولګا دا ولې لاندې دلته دا دی خواشته نه کنه پوه شولې مشکل خو نشته دا ایڈجسٹ کمانډ خو داسې نه چې دا خطونه داسې یو دی چې دې سره ایډجسټ کړي چې کوم طرف ته فیس وي کوم طرف ته ډایرکشن وي چې کوم طرف ته پراته وي مطلب مې دا دی اوس دا خط دی که نه دا داسې تللی دی که نه ته داسې نه شي کولی چې دا دې سره ایډجسټ کړه ځکه دا خو داسې خوشې دی او داسې دی که نه پوه نه شوې
یعنی دا پاغي باندې او دا چې کوم دا ایڈجسټ کی دی باندې نه دا راوخل ایڈجسټ دی سره کا صحیح شو اضافه زیاتې نه تم دا ټریم کا او دا ټریم کا دا ډېر په اسانۍ سره وال دا شي نه ایڈجسټ کول شي بل موږ سره انټرسیکټ زه تم دا او دا وصل کنه ته وساول څه کې دا به سیګنس کلیک کې بیا به دې چې موږ سره د سټریچ دا به بار وړي بیا به هغه ټریم کې دا وخت لګي په اسانۍ سره نو په دې او دا شیپ بٹن سره دواړه سلیکټ کا نن د لیکلي دي انټرسیکټ دا ور انټرسیکټ افیلیټ کمانډ پشان خو بل بیا کدا چې ته سي افیلیټ کې دسي کنه اوس دا د سيدي کنه اوس دام دی خواري اوس ما بدی او بدی باندې کلیک لګاول او تم دا انټرسیکټ صحیح شو اضافه سه شي کې ختمه پوه شولې مشکل خو نشته دا موږ سره شي کم کمانډ انټرسیکټ کمانډ بل موږ سره پیلټ اینڈ چیمبر او تم دا انټرسیکټ کم کا یو زم کا خو چیمبر او پیلټ ورکا ورتا صحیح دا اوس کدا ته 0 ورک مانم دا به ګوره مثال می 0 ورک دا به یو وصل شي هغه سره خو دا خو هغه سره کېدل خو به دې اصلا کې هدف دا دی چې پیلټ کا سونا شو باندې ډېر سلوي خرڅون ته ورکول شي ډېر کم مې ورکړه پیلټ کې کا نور دیم یو نیم سل هم دې د پیلټ او چیمبر سره سکیږي صرف فاصله اخلي چیمبر یو نیم سل فاصله صحیح شو پوه شوي مشکل خو نشته ګول دیوالونه چې د سیدام په او ګول دیوالونه بیا د دیوالونو کې ته طریقه خیم د ګول دیوالونه د ډرا کېږي دا کوم سي ګول دیوال غواړي ته ډرا کولای شي پامو کا ګول دیوال درې بٹن وګوره صحیح ده خو دا په خپل ځای کې بیا کار کوي فکر کوم چې څه مشکل بنئ دلته خصي په شو په فلټ چیمبر باندې دا ګوره ټوګیټ چې ویلي دا کمانډونه به اسانه وي بل موږ سره شي ریسایز نو نه ظاهره ده ریسایز څه مطلب دوباره سایز ورکول کنه صحیح شو ریسایز صحیح ده لکه څنګه دوباره سایز ورکول دا کې بعضی شي نه ریسایز کیږي ګلته ورته لیکلي مې ګوره چې دا ریسایز کیږي ښا اوس مثال یو گاډی دی لاړم یو ابجیکټ لاړم ابجیکټ یو ابجیکټ لاړم او دې کې مې مطلب دا چوکۍ راواغستل یا بل شیز مې راواغستل اوکې مې کدا مې دکې وستله زه ته مې دا چوکۍ خوشوا خدا لګه غټه پکار و زمونږه صحیح نو دراشه ریسایز کمانډ باندې کلیک ریسایز مین سکیل نو سکیل په دوه قسمه ده یو د ریسایز بای ریشیو ورکول نسبت ورکول او بل له ډیفاین بای ګرافیکلی مطلب خود په خود باندې اول ګرافیکلی ته ګوره تا ته وی وال کالم بین او دا د لیبرری پارټس او آل ټیکس او دا شینه بس شکیږي ریسایز کیږي اوکې کا په دې نقطه باندې کلیک ولګوي یو واری او بیس او تکلیک واغه نه پس سایز غټ کا خدانه دانه غټیږي څه غټیږي غزلارم یو کالم مې راواغسته دا یو کالم دی کنه ته مو یار دې سایز وړو کړه سایز غټ کا لاړ ریسایز باندې بدی باندې واری کلیک کا بیا ریسایز کلیک کا ګرافیکلی خبره کو چې ګرافیک نه لري بیا اول ګرافیکلی خبره کو اوکې کا په دې نقطه کلیک یو نقطه باندې یو واری اساس ورته وخیا او تم دې دلته کلیک او تم دنه پس مګورای پام دې دا ګور هغه ډیسټنس نه غواړي دا کلیک دا ګور سایز غټ شو دته ګرافیکلی وي څه ورته وي او کته تم چې نه دا چې سونه سایز لري کنه دا چې سونه سایز لري ام دغه سایز ماته دوه چنده کا نو بیا واخې دا ټیک مارک لري کو دې ذکر راشه دلته ورته ولیکه دوا سو دا دوا کنه دا 200 شو دا اوګه کا دا غټ نشو نه واره باندې کلیک کدا و دوه چنده شي وایي کنه اسی له هغه څه پریکټیکلی کارو کې کده من درې چنده کیږي تاسو یو ابجیکټ یو سایز تاسو د رواني شي کولای شي غټولای شي او ورکه کولای شي سکیل چې کوم له ریسایز څلور دان طرفونه په ایکس باندې وای او زد بیا یې څه دی خپل موږ سره کمانډ ټریم الیمنٹ ټو روپ شیل د باندې خو روستا کار کو کم ځکه په دې باندې کار کو دی باندې چې کله موږ سره ورسې شي کې ټریم الیمنٹ ټو روپ اینڈ شیل انجینر صاحب روپ لا موږ نه لوي دا روپ دی پام دې څه شری روپ دی روپ دار چې مطلب کتلار شي وال ته دي ځکه دا وال راوخلې دال تکلیک ولګي او په دې باندې ته ټرس واچې روپ واچې
نو روپ ته راځي او د روپ دلته دا کلیک کوي او بیا دې کې سټایل یې خوښوي دا سنګل دوه سلوپه غواړي که درې سلوپه او بیا دا راخلي دیجې نه او دیجې به ورته کلیک لګی هغه نه پسې 3D ګورې نو تا ته داسې شی کوي داسې یو ټرس شکل جوړوي صحیح ده نو ته چې کله په دې کلیک ولګې سلوپ یې ډېر غټ دی که نه نو واپس په همدې کلیک ولګوې ایډیټ ته لاړ شي ته کولی شي دې چې نه دا سلوپ ورته څه شی کې کم کې شلې کې دا میټیریل دا هر څه پې څه شی کولی شي آن کولی شي صحیح ده ښه دا اوس ډبل وکړه زه په دې کلیک ولګوم او واپس مې دا ډیلیټ کړو او بیا دلته رالم روپ ته راغلم او په روپ کې دې باندې دا خو دا کمانډ ښکاري دا داسې دی لکه دلته ځي داسې ځي یو سلب د سره یي که نه داسې یو زیره سره یي نو چې کله دا جوړ کړي نو دا بیا داسې جوړېږي ته پام وکړئ دا بیا داسې جوړېږي څلورانه طرف نه وګورئ داسې جوړېږي پام دی دی صحیح ده لکه اخرنی منزل چې کومه سي کنه هغه شان خو زمونږ دلته هدف څه شی دی چې دغه روپ انشل څه کار کوي زه لاړم دې ځای کې او 2 وے سلوپ مې کلیک ولګول ریکټینګل نه دا یو دلته کلیک کا زه دلته کلیک کا یعنی دلته مې کلیک کو او دلته مې کلیک دا وګورئ داسې دا خو اوس داسې شو که نه بیا په دې وجه باندې موږ د زو د دې دا سلوپ کمو نو په دې کلیک لګو سلوپ یې چې کم دی مطلب دا مو ته 25 بیا دې هایډ هم جیګو وال هایډ نو په دې کلیک لګو دا ورته نو لینک لګو یا زه مطلب بره ارتفاع مو ته وکړه بره چته پورې ورسوه جیګ شو که نه نو اوس خو دا خو بد ښکاري داسې که نه نو بیا په دغه وخت کې موږ دا کمانډ استعمالوو اول په دې کلیک ولګوو بیا دلته راشه دا راواخله سیدې کلي ټریم ایلیمنټ ټو روپ یا شیل ویل کمانډ دی بیا دلته بیل خبره کوو شیل باندې اوس روپ ته ګوره دا راواخله چې کله دا یې راواخېسته دلته ور نږدې شه دې روپ خواته روپ ته موز ور دا نږدې کړي دا ډک شي تور رنګ شي رنګ تور شو که نه چې کله رنګ تور شو په دې باندې یو کلیک ولګوو چې کله کلیک دې ولګول بس بیا لږ زره دې خوا شي بیا تا ته چې پاسینیټ غواړې ختمې او که لاندینی غواړې ختمې ښه دا کلیک موږ غلط ولګول او کلیک په دې باندې ولګوه موږ دا ټریم کوو که نه په دې کلیک ولګوه بیا هلته راشه او بیا هغه نه پس بیا په دې کلیک ولګوه اوس درته وایي وایه برنی غواړې که ټریم کې که لاندینی غواړې باندې دی بره او لاندې زه دې مېره لاندې پرېږده بره څه شی که ډیلیټ که یا لاندې ډیلیټ که بره څه شی که پرېږده ګور یو ځل بیا څنګه اول په وال کلیک ولګوئ لاړ به شي روپ به راواخلئ او بیا په دې باندې کلیک ولګئ چې کله به دې کلیک ولګول تا ته وایي چې دا کمانډ راغی موس بره که لاندې که زه ورته یم چېرې بس برنی ډیلیټ که نه لاندینی ډیلیټ صحیح ده دا وګورئ پوه شولئ او که نه ښه دا مې راواخیستل زه ورته یم چې دلته او بیا ورته یم چې صحیح شو ډیلیټ شو ټوټي ته لاړم دې ځای کې تاسو کولی شئ وینډو هم ورکئ دلته کولی شئ دروازه هم ورته ورکئ بیا دلته موږ سره ډېر زبردست کمانډونه نور دي سکای لایټ ورته وایي سکای لایټ په دې کلیک لګوو او دې ځای کې د خپل له خوښې سکای لایټ ورته انتخابوو صحیح ده اوکې کوو بیا په دې ځای باندې دغه شانتې سکای لایټ مای لایټ پې لګوو دا بل ډیزاین خوښ کړئ دې ډیزاین ته ګوره ښکاري دا زیاتره د موسساتو دې کې دا ټرسونه شکلونه هغه جوړېږي تاسو دا جوړولی شئ څه شي لپاره او په ټولو هغه کې شو دا شلټر په نوم باندې یو پروجیکټ دی د هغه لپاره دا شلټر پروجیکټ یعنې دا شلټر ویلی دا مهاجرینو ته هغه ته چې کوم دی دا یو کوټه دو کوټې څه شی کوي جوړوي ورته چې ځای خپل وي صحیح شو که نه مشکل خو به نه وي دې ځای پورې ښه صحیح پوه شولئ صحیح ده یو کمانډ بل دی دا که وګورئ سسپینډ ګروپ سسپینډ څه مطلب ګروپ دی که نه ګروپ یعنې مطلب زه راځم دا ټول ته ښکاري دا ټول مې داسې سلیکټ دا مې ګروپ که څنګه ګروپېږي ویو ته ځم ایډیټ ته ځم او دې ځای کې ځم ګروپ ته دا مې ګروپ شو دا وګورئ ګروپ شو اوس انجینر صاحب زه هم چې دنه دغه وال سره دا وال ډیلیټ کوم هغه وال نو هغه ډیلیټ او ټول ډیلیټ شو زه ته هغه وال دې نه ډیلیټ کو نور واپس ګروپ کا نو انجینر صاحب ته چې دلته راشي ویو ته دلته راشي دې چې دا ته ان ګروپ کې کنه څه شی کلیک کې ان ګروپ هغه به دې نه ډیلیټ شي ان ګروپ کې هغه به دې نه څه شي ډیلیټ بشي وګوره زه لاړم ان ګروپ مې کا دا دې نه سلیکټ ډیلیټ شو
خدا واپس تاسې نه کېږي چې واپس ګروپ نه شو دا به ته بیا داسې سلی کې مثال او بیا به راځي دلته بیا به څه شی کې ګروپ کې به نو ته همداسې کار وکړه چې دنه اوس دا وال زما خو نه پکار دا ختمومه یا ډیلیټ کوم یا څه کومه به خو چې ګروپ نه وباسې چې اتومات بیا په خپله ګروپ شي نو سسپینډ یې کړه څه شی کړه سسپینډ یې کړه سسپینډ باندې کلیک لګېدلی و جدا جدا شو که نه دا دې نه ډیلیټ کې که هر څه پکې سسپینډ نه ټیک مارک لرې کړه وګوره واپس څه شی شو ګروپ شو یا انجینر صاحب یو وال مې راواغېسته داسې ریکټینګل شکل کې ریکټینګل چې څنګه موږ سره څه شی انجینر صاحب وصل وي که نه ماته وي په څه شي باندې په بریک باندې ایکسکلود نه ایکسپلود باندې صحیح ده که نه نو ایکس یې شارټ کټ دا هغه سسپینډ معنا ایکسپلود دا کلیک کړه دا وګوره مات شو دا جدا شو دا جدا شو واپس دلته راشي دا لیک مات لرې کړه واپس یو شو ښه صحیح پوه شوئ مشکل خو نشته تاسو د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دغه کمانډونه یاد کړئ